چې کوم پلار او مور هغه بچی د غټ موبایل ورکی او هغه نابالغی عقل هم کمزوری اب چیرته اصلاح شي نن سبا د څونه فتنې دي ټول د دې موبایل نه جوړیږي کومه مسله چې د شرم مسله راغلی ده د تاوان مسله راغلی ده دا په دې خاطر باندې چې موبایل بې ځای استعمال شوی دی په کار دی چې په کور کې زنانو سره موبایل ونه ساتل شي ډېر ضرورتي کوم سپین سري بوډۍ ښځې مشره د کور مور نیا هغې سره د ضرورت په وخت کې هغه استعمال شي او که دا پیغلې جنکۍ واده نه یې کړی یو ودونه یې کړي خاوندان یې په سفر وي هغه سره موبایلونه او دې موبایل کې قسمه قسم هر څه راځي د هغې ایمان به څه محفوظ شي د هغې عزت به څه محفوظ شي دا رنګې هلکانو ته وګورئ هلکان واړه واړه هلکان یې په دې موبایلونو باندې مشغوله دي هغې نه مونځ اودس پاتې دی عبادت د الله ته پاتې دی بیا خپل پلار نه پیژني مور نه پیژني خور نه پیژني کنځلې ورته کوي هغه کنځلې چې هغه پردي ته هم څوک نه کوي ولې دا بد اخلاقي څه شي راوستله دا موبایل یو آله ده د تواصل یو بل نه ځان خبرول دا باید مونږ د دې دپاره آله ونه ګرځو چې مونږ پې ځان جهنم ته ورتو خپل موبایل یې پیسې هم پور کړو بیا د فلمونو نه څوک ډکي ګانې بجانې پې اوري په پیسو باندې جهنم ځان له سړی اړي که کوم موبایل یې واخیسته هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت پکې واچوه قرآن مجید تلاوت پکې واچوه باید چې ثواب په ځای کې استعمال کړي نو انشاءالله معاشره به اصلاح شي الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسو د ټولو ځوانان دینداره پوهه عقلمند لوی کړي الله رب العالمین دې دا معاشره آباد ساتي Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.